خدا کے ساتھ دچا پکاروی خدا کے ساتھ دچا پکاروی پہتے خبر کے اللہ میں زندہ سربگن گرانو خبو اور دھوکیو او خبو مینوال دا کلائی کے ساتھ او ہنداشان نور کی سٹنا دجاج علماء تقریبنا تلاوتنا نعتنا او انقلابی جہادی ترانے نظمنا باتا فتا قدی فتا ملابی فتا یاد لرے سنت والجماعت کیسٹ مرکز پشت قصخوانی بازار پیخور خار د مجاہد فیض اللہ او اسد اللہ دکان تلیفون نمبر 22-12-1 وپدغا قرآن عظیم شان کی خاص صورتون دی چراغی فضیلت بیا پا نور و صورتون باندے عند اللہ زیاد چراغی پا تلاوت من جملہ حقینا سورہ فاتحہ چطور عوام و خواص تیاد دا ہر نفلی منگو فرضی منگو واجب و سنت سمر منگون چیزین دا پسور فاتحہ بانی کولش الحمدللہ رب العالمین دری صورت خصوصیت او فضیلت اغدار چی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پر حدیث صورت متعلق متعدد تلقینات کری انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مسیر فنزل ونزل رجل الى جانبه محبوب علیہ السلام پہ یو سفر کے روانو یو شخص بل دا پا عرف کی دخپل اوخ یا دا اسنا را کش اوے پا غزے کی آرام فالتفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام و شخص توکتل او بیو فرمیل الا اخبرک بافضل القرآن اے صحابی تمام قرآن کے دطول سورتون میں بہتر سورت دروخائل قال بلا یا رسول اللہ اور رؤخائل اللہ محبوب اور اللہ پیغمبر فتلا الحمدللہ رب العالمین محبوب علیہ السلام سورہ فاتحہ ولستا اور خودل چی تمام قرآن عظیم الشان کے رب ذوالجلال تا افضل ترین سورت پا قرآن کے سورہ فاتحہ داشان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وائی بینما جبرائیل علیہ السلام قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیدا من فوقه فرفع رأسه عبداللہ بن عباس سے براویل تورز دا سرالا حضرت جبرائیل علیہ السلام دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرناس یوناسا پگوری سمع نقیدا من فوقه فرفع رأسه دا برا عرقنا یو آواز ورد سخت آواز دا برا خوان ورد بیا جبرائیل علیہ السلام سر اچت کا برا عرق صحابہ کرام و خلق حیران شل چی بڑا عرقنا دا سخت آواز دا سشیوش نو جبرائیل علیہ السلام برا اکتل اوی فرمائل هذا باب من السماء فتح لم يفتح قط الا اليوم نند آسمان یو دروازہ کلوش دارا دروازہ دا کلن چی اسمان پیدا شوینے ترسا پوری کلوشوینا نندا سی دروازہ دا اسمان یو کلوشوا چی پیدایش دا اسمان ندانو کلوشوی دا فقط یو کرتی کلوشوا او نن کلوش او دا آواز دا آگی
د اسمان د خاص دروازې د کولاوېدو आवाज فنزل منه ملک مداس اغین یو فرشتہ را کول شو فقال هذا ملك نزل الى الارض لم ينزل قط الى اليوم جبرائیل علیہ السلام فرمائل اے محبوب علیہ السلام نن اسمان دا سے دروازہ کلوش تر اوسه پوری کلوش نه نن دا اسمان نه او داسي فرشتہ کلوش وزمکه تا چې کله نه کائنات پیدا دینه دا فرشتہ وزمکه تراغلی نه فقط نن را لزمکه ترا کلوش فسلم عنه محبوب علیہ السلام سلام واج وقال اوئی فرمائل ابشر بنورین یوتیتہما لم یوتہما نبی قبلکا اے محبوب علیہ السلام زیر قبول کا دو نور باندے تا تیتا درکڑی شوا رب کریم دو نور ندرکڑ طول قرآن النور دے وانزلنا الیکم نورا مبینا او پټول قرآن کې یو خصوصي دورنا غاني او دو نور نتا ترال لم یوتهما نبی قبلک ستاسو نولن دی او پیغمبر ته دارنا غاني او نور نور کړی ایورانا دا فاتحة الكتاب یو دربانی نن سورہ فاتحہ نازلش دا هغرانا چه دی قسم ترانا دا یو پیغمبر خدا تو مرکڑی شوینا دا دا اسمان پا هغا دروازه باندې رالا چه دا دروازه لا کلو شوینا دا دین آغا عظیم فرشترا کلشو چه دا دین اولن دلا دنیا تم راغلنا او بیا زیره رو دا سور فاتحی زیره رو وقواتین سورة البقرہ او دا سور بقری آخری رکو دا غدویم نور دے چتا تا درکلش دا یو پیغمبر خدا تا نو ورکلش رستان اولن دا روایت حاکمم ذکر کرے نسائیم و مسلم ہم روایت کرے ودارنگی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی واصلۃ ابن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ راوی اعطیت مکان التوراة السبع دا سمر آسمانی کتب کے نازل شوی نداغی پا دا تمام تورات پا عوض کی مات و زما امتیانو تا خوی تعالی سور فاتحہ را کر یو سور فاتحہ دا محبوب علیہ السلام امتیان چولو لین دمرا اجر ورطا ملاویگی لکا طول تورات بچے یہودیان اولستا دا شان باز نور سورین بیان کری نسور فاتحہ یواز دانا چی پدی بانی منز کولیش بلکہ دا اعظم نسور و افضل دا قرآن ندا اسی ہم چی پلار روانی و گردیگی نسور فاتحہ لول دا شان بل دا خاص سورنا او دا بہترین سورتننا سورہ بقرہ و سورہ آل عمران فاتحی پسی چی شروع کی گی سورہ بقرہ ددرین سپاری نے مئی کے ختمی گی اور آگے پسی چی شروع کی گی رسالورمی پدرین پاو چی ختمی گی نصورت نسان اولم میرا سورہ آل عمران دغا دوار سورتنا ہم پا تمام قرآن کی او خصوصیت لے دا مسلم و نسائی و ترمیزی پر روایت بانی ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابی ہریرہ فرمائی محبوب علیہ السلام فرمائے لا تجعلوا بیوتکم مقابرا اے صحابہ کرامو تاسو خپل کورونه مقبرې مګرځوئ ولې مقبره کې څه چلی اکثر د پیریانو او شیطانانو اړې دي
پادی رسوک نور یریگی وی پیریان پل کورنا مقبری مجوڑاوی دا شیطان مرکزونت مجوڑاوی ان الشیطان یفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورة البقرہ یقینا شیطان دا هغه کور نه تختی و منډي وهي کم کور کې چې سورې بقره لوستیش تکار د سورې بقره ولستله ستا کور ته ټوله ورځ کې به شیطان ناراضي دا د سورې بقرې خصوصیت تمام قرآن د خپل خپل فضایل لري لیکن سورې بقرې کې دا خصوصیت دی چې د دې په لوستو باندې شیطان نه منډه ولږه به تخت ولې په دې کې یو سورت دی چې یو آیت دی آیت الکرسی لور کی او آیت الکرسی دا شیطان مرگ دے بس اچھی کمزے کی رسپیشن شیطان و پیریل تنشی دا شان ماقل ابن یسار روایت کی روایت دا ابن ماجہ و نسائی و ابو داود بانی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے البقرۃ تنعم القرآن سورہ بقرہ دا تمام قرآن اغا بوکان کتا سوخ تو گو رہی نو پا اوخ کی بوکان اچتوی نہ تمام قرآن عظیم شان کی دا تلاوت دا اجر متعلق سورہ بقرہ ذکر شوی دا چدا آغا بوکان دے اچت دے پا تمام سور دا قرآن وذروتو نزل مع کل آیت منها 80 ملکا تمام سورہ بقرہ چی نازلی دا ددے دا ہر یو آیت دا نازلی دو سرا اتیا فرشتگان را روام یواز جبرائیل علیہ السلام نہ درو ددے دراولو سر استقبالن و ددے دا تکریم و دا عزت دا پارا دا سورہ بقرہ دا ہر آیت دا نازلی دو سرا اتیا فرشتے برا روانی ہے واستخرجت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم دے درمیان کی آیت الکرسی دا آیت 253 نمبر ہے سورہ بقرہ دادا عرش نراوی استلش فوصلت بہانو بیاد سورہ بقرہ سر یوزے کلش دا خوی تعالی پا عرش باندے التلی کلش و پروت آیتو اگا خوی تعالی چی کم دے سورہ بقرہ سر یوزے کلش لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة يرداسی او نرزوان با پیدا نشی چی سورہ بقرہ ولولی مقصد اور کیسا شہدے يريد الله دا اللہ رب الجلال رضا لٹئی والدار الآخرة وزانت جنت کی کور لٹئی بل مقصد نظر فقط دا جنت طلبگار دے دا محبوب دا الہ العالمین رضا دا سی زوان با پیدا نشی محبوب علیہ السلام فرمائی چی دا جنت دا پارا او دا رب ذل جلال دا رضا دا پارا سورہ بقرہ لولی الا غفر له مگر دا تمام گناہونا بخوی تعالی سورہ بقرہ پل استوبانی معاف گناہ بہتا پاتے نشی گناہ بے ختم نشی داشان بل حدیث مبارک کی پروید دا مسلم مانی ابی امامت الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی فرمائی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نبی علیہ السلام نے اوردل کے فرمائی اقرأ القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابی اے صحابہ کرامون قرآن تلاوت زیاد کائی ذکا قرآن آغا غیرتمن کتاب دے چرا یوم القیامہ کی رخپل لستن کی پار شفاعت گرد دا قرآن بھی انسان تا شفاعت کی خاص کر اقرأ الزہراوین البقرہ و سورۃ آل عمران دا دو سورتنا خاص کر لو لے دا دو گولان چیو
سورہ بقرہ اور سورہ عمران میں فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فورز دا قیامت باندې چې چا سورہ بقرہ او سورہ عمران تلاوت کړي دا دواړه سورتونه د حشر میدان تراش کأنهما غمامتان او کأنهما فرقان من طیرنا خلق چې ورته ګوري ګمان بکې چې دا یو ورځ سورې پر انسان جوړ کړي او یادات یو ټوټه د مرغانو تحاجانی عن اصحابهما او دغه چا چې چا د سورې بقره او د آل عمران تلاوتونه کړي د دې دواړو د طرف نه رب ذوالجلال سره دلیل بازی کوي دا ورستا وکیلان ته خو بغیدې نشي دومره به مرعوب وي سورې بقره براشي خو تعالی تبستا په سفارش کې غږیږي او استاد خوانه بدلایل پیش کوي چې لا دکې دا خو به من دی له معلومي خدای به سفارش کوي دا به اخلاصي بیا فرمای فإن أخذها برکة وترکها حسرة د سورې بقره لوستل او دا یادول دا برکت او پر خودل لري دا لوی تاوان بل صفت ورکی دا دے ولا تستطيعها البطلة سورہ بقرہ سرد عمل کولنا باطل و بیکار خلقو تخوی تعالی نصیب کئی دا وجہ دا چه سمر خلقو عقائد خراب دی تلاوتون بکئی خدا سو پادره کی دا سورہ بقری اول و آخر لولی مولیان صاحبان مور تلولی مسئلہ براشی باطل خلق ساحران جادوگر و بیکار و بیدین خلق محبوب صلی اللہ علیہ وسلم و یاغی تخوی تعالی رضی توفیق نوار کئی چی سورہ بقرہ ولولی نشی لستے دا طول سورہ بقری لستو توفیق نوار کئی اور بیا پاغیر عمل کرو دا شان پدې کې یو سل سلوش پیتم نمبر ایک راضی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار دا آیت ورکی راضی دا دی متعلق پر روایت ابن حبان پر صحیح قل کی روایت کردی عبید ابن عمر راوی دی أنه قال لعائشة رضي الله تعالى عنها أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله اے عائشی بی بی تعجبناک قصراتو کجتا دا محمد عربی ناشنا کار فلیدلیو قال فسکتت عائشہ بی بی چپشوان ثم قالت بیا عائشی بی بی فرمائل تاسو مانو دا محبوب علیہ السلام تعجبناک کار غواړی ووري چې زه تعجبی قصه درته لما كان ليلة من الليالي يوشپدش پون رالا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قال يا عائشة درینی يتعبر الليلة لربی ویمات محمد عربی فرمائل اے عائشی بی بی اگر کنم پا بی بیانو کستا نمبر خطا پدی خفکی گا مما پریگدا ننتخاصش پدنو رب ذوالجلال تا عبادت کوم خطا پدی من رازکی گا چنن زمان نمبر دینا زمان پا نمبر عبادت کونا خطی نور بیبیانو نمبرون تیر شو زمان پا نمبر کے اس دی من شروع ما پریدا چیزر پا تعالی عبادت پدیش پاک عائشہ بی بی فرمائے قلت واللہ انی احب قربک واحب ما یسرک ما ورتے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زمانی دخوے پزاد قسم نیچے تمات سمانی الدین و خوشالیم لیکن چی پکم کارستا رضاوین زمان رضاد چی تو اس پا عبادت خوشالی گی نو پدیم دا خوشالی نو کا عبادت قالت فقام فتطهر عائشہ بی بی قصہ بیانی نو پاس دا محبوب علیہ السلام نو دسیو کا ثم قام يصلي نو ادرید پا مانزل گیاش قالت فلم
يزل يبكي حتى بل حجرا ومی قتل پمانز کے محمد رسول اللہ پجڑاد مبارک دستر گنوخ کی روانی دم او جڑل چدد مبارک گریوان تو موخ کی تلشوی قالت وکان جالسا کلچ مبارک سلام گردو یا پتاحیات کے ناستا فلم یزل یبکی حتی بل لحیتا دمانزن بعدن دمر جلل چما ورطا قتل نگر مبارکی پوخ کلندو قالت ثم بكى حتى بل الارض بیا میں چور تو قتل دم یو جلل چوخ کرالی پگیر مبارک گری نگریوان تو سسیری وی مبارک بچے جڑاونیو نو دا اوخ کلن می پزمک و پریوت ما جزمکی تو کتا دا محمد رسول اللہ پا اوخ کو باندی لن نزمکم لمدا فرمائی دما خستندنا وقتنا محبوب علیہ السلام پجڑا شروع کڑیوا طول اشپ پجڑا کی تیرش حتی کہ دسار دا آزان تیمش فجاء بلال یوزنو بلال سے براغ دتے علام دمانزو کا تے محبوب علیہ السلام صحابہ کرام ساس منتظر ایمان تراش فلما راہو یبکی بلال پھر چوکت المحمد عربی پجڑاد قال یا رسول اللہ تبکی وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر بلال پہ ورطوئے محبوب علیہ السلام زجر تگورم نجالے حال دارے خوئے تعالیٰ ستا مخینی ورستنی طول خطیات معاف کری تخو پاکی خزدم جڑا دے رس شیرہ محبوب علیہ السلام سب جڑا جڑا کہ وئی افلا اکون عبدا شکورا اے بلال حبشی اے چی ربی کریم پمادم احسانو کا زما مخ کے ورست طول خطیات رات معاف کرلا نظر خدای شکر گزار بند ولی جوڑنا شم زخوی تعالیٰ تا شکریہ دا بے اوپر میں لقد نزلت علی اللیلت آیتا بیگاش پا ما بانیو آیت نازل شوئے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار دا یوم مفصل آیت اتا دلائل عقلی اور کی بیان آخر کی رازل آیات لقومی یوقنان دا اسمان پا پیدائش کی سوک چی پا کوئی تعالیٰ یقین لگن راغر پاغر کوئی تعالیٰ پا ثبوت لوئی دلائل انسان کا شریعت نظر رسیگی نلک خبر ہو گورد آسمان چا جوڑ کا آگے نہ سوچو فکرو کچھ دے او خالق شترے را بیستنو چا درولد کبر دن نظر نلگی نلک زمکی تو گورد ازمکا کم دلائل دا سیاتا قسم دلائل بہن شید محبوب علیہ السلام فرمائل ویل لمن قرآ ولم يتفکر فیہا حلاکت دے یاد جہنم عظیم کر لرا داغا انسان دا پارا چیاغا سورہ بقرہ کی دغا آیت ارستو پدے کی تفکر و سوچنک نبی علیہ السلام دا طولش پجڑا چی کڑے و دا امت پدغ حال بانی کڑے چی زمان امتیان بتلاوتن کی دایت بور کی رازی اگر کا آیت خودیر بہترین و داجر و ثواب نرک خدا امتیان بدایت لولی و سرسری و بیتیری گی دی سر بتفکر نکی چی خوی تعالیٰ و دا اسمان پا پیدایش کی دلائل دی دیو بے سوچ نکی دا دلائل سنگری تفکرو کی دا دمرا اوچت اسمان دا دمرا لوئی نور کے ستنشتا دا دمرا خیستستوری دا رناگانی دا دوست پگمئی لیتونا پکی لگی دلی دا نور پکی اگورس پگمئی اگورس توری وردا تفکر بنکی انسان ازمکا دا کزمکی تدے پی گرزی گی پلی مزید چرچی بکی خودے بدے کی کلم تفکر نکی چی اگورا دے خالق سوک دے یا خالق بانی پا تمام طریقے یقین ساتل بکار نو ندی وجنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑل طول اشپا دا امتیانو پا دی حالوانی او فرمل چویل لمن قراها ولم يتفکر فیها حلاکت او یا ویل شدت عذاب او یا ویل پا جہنم کی وخاص سخت تنگرہ چاگہ دا جہنم جیل دے او پا جہنم کی دا سی یو گرنگ دے چاگی کی دیر جخت و تنگ دے دے نو آگی تویل ویلیش نو دغا کند چی کم دے داغ انسان دا پارا دا چی دے اولستا و پدے کی تفکر و سوچونک
او بل روایت کی راضی پر روایت دے دے دنیا بانی چا سورت آل عمران ولست تمام سورت او پدی کی تفکر و سوچو نہ کا نو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ویلہ فعد بیاصابه عشرا نو لس گتو بانی اشارو کا چه زبانی لس حلاکتو ندی او لست فی شدت عذاب او یا اغا سختی کند دا جہنم دی رضا دا شان پا آیتونو کی سورہ دا آیت الکرسی چی کم دا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی یو رضوہ زما داسی یو زی جوڑ کریو پائی کی می کجوری چولی ہر شپا با داغین چا سغلا کولا کمی دے دو چا با سپتا نلگی دو کجوری با کمی شوی فشکا ذالک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب علیہ السلام تی شکایتو کچ زما دا کجورو دا گودام نسوک کجوری پٹی فقال اذهب فإذا رأيتها فقل بسم الله أجيبي رسول الله محبوب علیہ السلام ورطوی دلار شاہ پیرو کا کستا پا نظر بانی سرالل یاری اتی کشکشار وورده یعنی پوشوی چی سوکشتا دلتا ہو پا نظر دخکاری دا یا نخکاری دا ناواز ورطوی کا چی محمد رسول اللہ تا غفتے والتراش نچار شیوی زما پا دی دعوت بانی باغراو دی ابھی ایوی انصاری فرمائی ظلام مویدشپی او شخص راغے زما گودام نا کجوری پتائی مطلقونیو فحلفت اللہ تعود فارسلا اگر تقسم خوڑ چنن راغل انبیاء بنرازم و محبوب علیہ السلام تمی مبوزا بدور بانی ظروف اکشر و خوشک نبی علیہ السلام تراغے و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ورطوائی ما فعل اسیرکا اے بھئی انصاریہ بندی دی سچلو کا اب یال تپوشو چھ دے گئے بندی نہیں والے قال حلفت اللہ تعالی ویومین و قسمی و خلو چھ بیا بنا رازم بسرین خدا محبوب علیہ السلام تا فرمائی کذبت وہی معاودت للکذب دروغی ویلی دا بیام رازی و بیام اندر تا دروغ ہوئی دا دروغ و قسمی خلو لی دیور تا بیا پیرش سبا تا بیا رسالے تین کو ہوئی نیو واغا ورطا دیر کلک قسمو خوانا چه بس داز اللہ غلیما بچی میں دیر فقیرانو غریبم اما تا چاویلی چرا دیر سخی سوائر مستا سخانا منگم سیولا وینا کوئی جازہ گوانی نو پغلا خونا قسم یو خوانا بیا بنا رازم جی پی روح خوک شدے خوشی چراغ نبی علیہ السلام ورطوی ما فعلا سیرو کا بندی لی سچلو کا وی قسم یو خوانا بیا میں خوشی کا وی کذبت وحی معاویرت للکذب دروغی ویلی بیا بم راضی درتا بیا بم دروغ درتا وی درے مشکو ورطا پتشن بیائی ونیو ورطا وی ما انا بتارکک حتی اذهب بکی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ العظیم اصبر پریندم ترسول میں چھ محمد رسول اللہ ترسول نہیں پریدم دینا کلکی نیولی اور تو انی ذاکرت لک شین آیت الکرسی اقرا فی بیتکا فلا یقربک شیطان ورا غیرو زب یو علاج درو خیم ستاسو قرآن کے بیو صورت درو خیم یو آیت بدرو خیم آغلولا ستادی کورو خزانی تو بیا سشی مرات لینش ویدا سشی دی ویتی کرسی لولکن تانا دا پاتی چنو من پیریانی و ازادیو بیا رازو دا لولا بیا من نشورات لے نبی علیہ السلام ترار ورطوی بندی سے چلو تا
فاخبروا بما قالت وغرت لچایت کرسی لولن اخلاص بھئی محبوب علیہ السلام تو فرمائی صدقت وحی کذوب رشتیاء در طویل خنور در غد دروغ جن شیطان دلائن خدا خبری رشتیاء در تکری قیت الکرسی دولستان استا خزانی تبل سین شرات نما خان نمانزن بعد چلولی طول اشپابت پا حفاظت کی و دا سهر نمانزن بعد الولی طول ورد پا حفاظت کی محبوب علیہ السلام دا امت دا نجات دا پارناشنا سنو خولی دا دعا چی سهر نمانزن بعد دری کرتی چوکڑا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم دای کرتے سار رمضان بعد چوکڑا نطول اورز د شرق و غرب کفار و انسانان و پیریان چی یوزی شی دتا پوٹے ضرر نشرسو و دا ماقام دا منظر بعد چی چوکڑا تر سہر و تصوب تکلیف نشرسو و محبوب علیہ السلام فرمائی چی کل دا مرگ نیتراشن و پاورک بدن یاد ہوئی خواه تعالی شان دے بتی یاد ہوئی دا بتی یاد ہوئی نو بیا ورطا تا اسباب جوڑ شی مربش بہرحال دا شان یو صورت فضیلت بلم بیانو مغدا صورت کہا دا جمعی دا مانزن بعد خسنت تے یعنی جمعی پورز یا دا جمعی پشپا یا دا جمعی پورز حدیث نجرشو گینٹو کی صورت کہا فلسطل دا سنت اور محبوب علیہ السلام دا دیب فضائلو کی دا سے ہم بازی بیانات کری دی شدا دا انسان دا رزق دا وطاعت سبب دے شدا صوب دا جمعی پشاوروز کی لولینو تندستی و سخت آگا دا سی غریبی چی دے زلیل کی دا و پیبانی نرازی مهم دا جمعی دا مانزن بعد چی دا ضرور شریف کم ختم کو نئی نولن نمون صورتی کا حفظلو سنت دے دا جمعی پوروز بانے خطر قرر چسو کی ساری ریش اور بیا اور سر منسل کرتی دا ضرور شریف ختم کو نبی علیہ السلام فرمائی زمان کم امتی چی دا جمعی پوروز بانے سل کرتی درود شریف لولی ند سر بولی کرشی چی براءتم من النفاق ند پا تنجیل کرشی چی دا سڑے دا منافقت نخلاص دے دے منافق ند وقت خطر دا کفر نشتا منکرا کفر خوار سو پیجنی بس چیز دے سو کافر کی گی مشرکی گی نا خطر دا منافقت منگوتا سے بزان توائی مسلمانان کو لیکن ورگت با منافقتی دا عظیم خطر اور صحابہ کرام سر دا کفر خطری نئے خور منافقت خطری ورطرد پدی با یردل چی منافقانو کرانش ترمیزی دا دویم جل روایت دے حنظل رضی اللہ تعالیٰ صحابی دی مسجد نبوی پر دروازہ کی اولاد دے جاڑی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مربان راغی سشی دی جڑائی اور توئی نافق حنظلتو حنظل منافق شرع زانیات اور توئی دا سے مویا ولی ویزو چی نبی علیہ السلام طرف پا مسجد کی ناستن دربار کی نزو چی کم انداز یہ دا خوی تعالیٰ رما پزر کی پرٹائی اور سمنا میں خوی تعالیٰ تا توجہ برابر ہے چی دا مسجد نبار تروزم نبیاغ سینین بیا لگ لگ بدل شو انسان بدلی گی کہ ندلتا دا عالم دوران دی بیان کی انسان سنگئی یو غمگی نا قصور انوائی بس زما توبہ بیا بنکم چی بار لارسی بدلی گی ناغو اور طوی کا چرتا دا منافقت وی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور طوی دا خمون کیوں مشتا چی رسول اللہ مبارک پا دربار کی کم انداز کی منگیونو باہر آگا انداز کی خونیو آگئی کی تپوسو حضرت علی سے مبارک مرگرش نبی علیہ السلام نے تپوسو کا ناغا مبارک دا تسلی دا پارا ورطوی چی اے حنظلہ زما پا دربار کی چی تکم انداز کی وی کبہرم پدی انداز کی او سے دے چرتا لصافحتکم الملائکہ فی سکککم ستاسو پکسو کی بفرشتو پخکارت تاسو سرستڑی مشی کولا فرشتگانو بدل سرستڑی مشی کولی تاسو بلی دی فرشتی مصافحی سرستڑی مشی بشارت تتا و فرق داغالے چی تاسو زما پا دربار کی یو شانی شبار توزی تاسو کی سفرکون خراج شی خدا منافقت نو زما دی کی مقصد دے چی صحابہ کرام سر منافقت دمرا خطرہ چی پا معمولی خبر باغی جلل چی منچر تا منافقانو کرانش کفر خلوی خبر دو الہ العالمین دی راس الفاظ انسان ننو باسی چی پا کفر ورگرش و عظیم جرم لیکن دا نفاق خطرہ دا مسلمانانو سر پکار رضل کی اساتی اور دا سے علاجو میں چی نبی علیہ السلام خودلی چی دا منافقت میں اخلاصی یا دا علاجو کی زان
محبوب علیہ السلام دا فرمایل چې جمعې په ورځ باندې سل کرتی درود شریف وکړي نو د په تندي باندې اول کړی چې بری من النفاق دا سړی د منافقت نه پاک دی دغه منافقت نشته او دا څنګه که سړی وي چې بهر نه مانو په دلته په دایره کې ورته خلک تنګي نه شي دا زور دی موږ سره چې کوم کسان د ختم په درود په ختم کې ناسي نو چې ورته ګورو راځي ګنګ څنګه تنشي ولی شیطان زور لګي چې ور باندې کم کی یا الله کله تاسو کی غلط کی چې هغه فل پورا نشي چې هغه علاج ونشي دوی په خرابت نو کدل تمون ته کې نه خبره کدل تني بار او د جميع په شواروز کې سل کرتی درود شریف لولای چې خدای تعالی مو زمونږ ټول سره د منافقت نه خلاص کړه عظیم خبره او بل سورۃ کهف کې دا یو فضیلت دی چې د سورۃ کهف ابي الدرداء رضی الله تعالی عنہ روایت کی در صحیح ابو داؤد اور مسلم پر روایت بانی ان النبي الله صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی علیہ السلام فرمائے دی من حفظ 10 آیات من سورة الكهف عصم من الدجال دا سورة الكهف لفظ آیاتنا چه آیات کلل و داغی تلاوتی کو نو دا دجال دا عظیم فتنین مداخل طریق و تعالی پا حفظ کے ساتھ سپت لگی دجال قریب ہوئی یا بعید ہوئی زمان استاذ زندگی کی راشی نو دا لستل پکار دی دا عظیم فتنہ چې ګورلوی مضبوط ایمانونو والا د دجال په فتنه کې باغ تکیږي او دجال ته خالق او معبود وای دا چې خلق بری الہ العالمین دی نبی علیہ السلام د امت د تعلیم لپاره همیشه چې دعا کوله نو دا دعا وای کوله اللهم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل خدای ز پتا باندې پناه غواړم د بے غیرتین ما بے غیرت مکه مجاهر غیرتی نه او بیا وای دا دعا کوله چې واعوذ بک من البخل زه بخل نه پناه غواړم خدای ما بخیل مکه دا لري مرض او بیا وای دا دعا کوله اللهم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال داغا گردیدون کی دجال دا فتنین خواهی دا پتا پناہ غوارم ما دا غین وساتی نبی علیہ السلام دا دجال دا فتنین پناہ وقت او فرمائل بلچی من عذاب القبر دا قبر دا عذاب نا پتا بانی الہ پناہ غوارم ومن فتنة المحیا والممات دا جواندو دا ملو چی سمر فتنین دی طول نا پناہ غوارم دا چی دعاگانی کوئی او خاص کر زلازل شپې دي زلزلې دي قسمه آفتونه را متوجي دي عالم داسې حالات به واورئ چې دا تېر واقعات به مو یاد وځي انسان او خلق په کم ګمراهو کې اخته دي نو همیشه داسې دعاګانې کوئ چې اللهم اذا اردت بقوم فتنه فتوفنا غیر مفتونین خدایا که په یو قوم باندې ستا د عذاب د راتلو اراده وه نو موږ دغه حال کې وفات کی چې فتنه کې مړ نشو الہ په عذاب کې چې تمړ نشو دا خمرګونه نه دي دا خو خلکو مرګونه نه دي الہ العالمین چې چاته په غضب شي نو داسې حالات پې راځي د دې د نجات دعاګانې به غواړو کم کسان چې وفات شوي ورکې مړه دي اگر که مسلمانان عایشي به یې کړی او مسلمانان خو دي من به هغوی ته د مغفرت دعاګانې غواړو الہ العالمین دې هغوی وبخي امین په شوق سره وایي او الہ العالمین دې داسې عذابونو دنیوي وکړو او د قبر د عذاب او ټول عذابونه الہ العالمین دې موږ تاسو حفظ امان کې ورته بهرحال سور زیات دي داغه فضایلهم زیات دي او دا نقل هو شریف فضایل خو تاسو ته ما بار بار بیان کړی دي هغه تم تاسو چې کوم دی یاد ساتي یو کرته قل هو شریفه دا چې کوم دی دا لسو صفارو ثواب لري او دو کرتے رشل و درئی کرتے ردیر شو صفارو ثواب لری سہر کی درئی کرتے قلعو شریف لولئی ماقام درئی کرتے لولئی نشواروز کے بستاس و رفع تعالی پنیز فقل عمل ناموں کے با ددو قرآنوں دا ختم ثواب لکلے گی دا ما پریدی دا وجیب اختیار کی دا آسان شئینا دا وضعیفو گرلو اخفل آخر کی د سورې بقرې د فضایلو متعلق دا یو خبره کوم چې د قبر سر ته او خپو ته یا یوازې سر ته زموږ د سنه والجماعه مسلکیان څومره علما چې دي هغوی سر او خپو ته د سورې بقرې اوله رکو او د سورې بقرې آخري رکو دا لولي او ډېر ځنې روشنۍ والا خلک داسې شته د ملا په جامه کې او د هره جامه کې دي
چاوی دی تا بدعات وی او دا سی بیدین امستا چی منگو اوریدل چی دیتا حرام ہوئی تاسو دا خبری اوریدلی کم بردی اوریدلی جواب را کہہ رہا تکا نو دا دا شریعت نا خبر خلق او یو وقت بای دا تدا ویل چی دا بل چا اولیاء و صفتون راتا مکوا ناغینا چی تبن سی دا اولیاء کرام و صفت دے پری خدا حال داری چی کتابونو لکلی عند ذکر اولیاء الرحمن تتنزل الرحمہ نخوی تعالی دا اولیاء و یاد چی کی گو دا غی صفت چی کی گو نخوی تعالی رحمتون شیبی شیبی وریگی وربانی ویل دا پیرانو دا اولیاء دارا تمایا دا نتا دا غینا توبک را خود پری خدا تاویزا نور کار برا سرنل ریر جوی داناتون امراتا موائدہ مستندری دی دا محمد عربی صفتون امراتا مکواری نریر کجا خیل پیدا شلاری ور سرداو ممائلہ ویزا نور بمی پریدی کار بنلری یر دا رخوی تعالی دا نمم دیر ماخل ذکر دا کسی دا پکی چارا وڑی ایتا لاس واچ وائل بیچی یر دا فنونو دا شی نخنری این لاس واچو دا فقاسی خلقو جوڑا کرے اس راشد قرآن عظیم شان پر تلاوت کیم خبر راویس دا تی سوچنے کئی دا دیدین مولا چلکہ دا انسان دا خدا تعالی قرآن لولی زفنگ دی تر حرام و نسبت ہوتم ندا تبرانی دری تبرانیانی دی معجم کبیر پدوئی جلد کے حدیث و کتاب معجم اوسط پدولس جلد کے معجم صغیر پدو جلد کے دری تبرانیانی دا تبرانی کبیر رہا یعنی معجم کبیر ننسم جلد دوتا و شلم صفحہ بانی دا روایت ذکر دا وفات نبعد تلاوت کول اس دا صحابہ کرام و زندگی ہو گئے عن عبد الرحمن ابن علاء ابن اللجلاج نبیہی عبد الرحمن ابن علاء ابن اللجلاج دخل پلار علاء ابن اللجلاج نا روایت کی قال قال لی ابی اللجلاج ابو خالد رضی اللہ تعالیٰ ابو اللجلاج ابو خالد رضی اللہ عنہ چیو صحابی دے دخل بچی خپل زوی عبد الرحمن سے توسیت کی یا بنی اذا انا متم اے بچی اکل چیزا وفات شما مر شما فالحد لی نما کا لحد جوڑ کا محبوب علیہ السلام فرمائی اللحد لنا و شق لغیرنا زمان امتیانو دا پارا لحد دی او یهودو نسواراو بمڑی دفن کول لشق دا قبر جوڑ کی لحد پاکی جوڑ نکی دی میل کی دفن کی دا با یهود نسواراو دا طریقی کول و دا نبی علیہ السلام امتیانو دا پارا لحد البته فقهای کرامو دا مسئله ښکاره کړي چې یو ځای شګلن وي هغلته د لحد د جوړېدو امکان نه وي نو زمونږ امتیانو ته هم جایز دي چې بیا شک وکړي یعنی په منځ کې ځای جوړ کړي د پاسه پې سر پټ په احسنه طریقه او مصنوع او ښکلي طریقه هغه د لحد ده فاذا وضعتني في لحدي کله چې قبر کې کېښودم دغا صحابی بچی تا وسیعت کی فقل نوائے بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ دفع تعالی پنم مانے رسول اللہ پا ملت میں وسپارا دا سی ہوا ہے سپارا لی طریقے خورا ثم اقرا عند راسی بفاتحة البقرة و خاتمتها بیا زما سرطر سور بقر اولم اولولا او سور بقر آخر اولولا صحابی دے پل بچی تا وئی زما سرطر زما سور بقر اول و آخر اولولا حالی حدیثو تا چی دا پیش کے دا خو صحابہ کرام دی صحابہ خبری منتا سے دلیل دے ایک پلو کتابوں کے لکلی دی چرا صحابہ کرام خبری منتا دلیل نا دار شیگانو نزیاد بیدی نا شیگانی او سو صحابہ کرام لمن دی طول لمن خویات ساتا دا صحابی مبارک بچی توائی ما سردا سے کار بیاو کا زما قبر تابیات سول والا سور بقریا والا آخر فإني سمعت رسول الله يقول ذلك ذكا ما رسول الله مبارك ناوري دلو چه داسي بيوائل ناغا سرائی بی دینا چوائی صحابی خبر نمانم نو رسول الله مبارک پیش کا بچی توئی چه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدا سے خبر کولا چه تاسو خلقو تدسی وصیت کوئی چه زما قبر سر تخوتا تاسو سورہ بقری اول و آخر اولو دے دا حدیث معجم کبیر ذکر کر دے
دننا صدقا صدول السوكال ولندخ او اسناده صحيح نغوائی دا دی حدیث سند صحیح اور دا حدیث مجمع الزوائرم ذکر کردے او مجمع الزوائر دے سوائی ورجاله موثوقون دا دی حدیث رجال دا سند طول سوقا دی پدی کے ضعیف سڑے نشتے او دا شان دا حدیث میں یو مشر دے شوکانی نم دی ہر وقت دی چی حوالہ ورکی شاطبی ویلی شوکانی ویلی ابن قیم ویلی ابن جوزی ویلی دا سلور غزی امامان دی منتوائی تقلید شرک دے اقبل پارا مسئلہ کی بے پاوی تکی ندا خبر بدا غیر کتاب نوم متصابت دا دی مشر شوکانی پا کتاب فتح القدیر اول جلد درشم صفحہ کی ویلی اخرج التبرانی والبیحقی عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیحقی دار روایت ذکر کرے تبرانی عبداللہ ابن عمر سے وہی نبی علیہ السلام فرمائی لی اذا مات احدکم کلے وکس مرشی فلا تحبسوه ذنوی ما وسرعوا به جل چوڑی الى قبره قبر وليقرأ ثم رأتي بفاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمة سورة البقرة ددا دا قبر سرطا رسول بقري اولو لي او ددا دا قبر خطوطة چکم دے رسول بقري آخر اولو لي دا نبی علیہ السلام دے ابن عمر پر روایت باندے فیصلہ اعلانی چی تاسو دا سکوئی اور حکم روایت چی ما ذکر کر دا روایت المبدع نمی کتاب درم جلد 213 صفحہ کی ذکر کر دے اور داشان الفروع درم جلد 213 صفحہ کی ذکر کر دے اور داشان الروض المربع اول جلد 353 صفحہ کی دا روایت ذکر کر دے اور داشان کشف القناع درم جلد یوصل وصل اختم صفحہ کی دا ذکر کر دے اور داشان نواغیان ومغا مشر بل کتاب لکلے نیل الاوتار نامارا او دی دیر نیغ کئی پاردی کی نیل الاوتار دا شوکانی سلورم جل یوصل و اجتماع صفحہ کی دا روایت ذکر کرد اور داشان عبد آیات تخریج حدیث الہدایہ اول جل 201 اجتماع صفحہ کی ابن عمر سے موقف روایت ذکر کرد اور داشان تلخیص الخبیر دویم جل یوصل درشم صفحہ کی دا روایت ذکر شدے اور نصب الرایات دویم جلدات درے سواد دویم صفحہ کی ذکر شدے دیکھو کتابوں دا روایت ذکر کرے دا عبداللہ ابن عمر سے پر روایت آمخ کی چی ماتم ذکر کا دا ابوالنجلاج پر روایت بانی چی بچی تے وصیت دا سے کرے چی تاسو بدا سے عمل کرے اس دی وہی دار بدعتیانو کار رہے نو اوہ چی دا فتوہ پا ما بانی دا کپا صحابہ کرامو بانی دا تقریر ذکو ما یتم بانی زمان واضی رہے گئی تاسی دا فتوہ دا پا ما بانی کرے کپا صحابہ بانی کرے دا تاسو اوہ چی سوک صحابہ کرامو تا بدعتی ہوئی دا مسلمان دے اسی لگئے غلام حضرت مولا خلق تا کافر ہوئی منگی پتن درولو من خلق لگیا رہے اسلام ترا چاہو من مپزور مسلمان دی کرکو خدا بیدین اخبر دا سے خبری کی چیزان دا اسلام نو باسی کر سضرورت ہوتا دے خبری چیزے لگیا رہے فاجروں کے خلق دا دینا منع کئی دا قرآن عظیم الشان دا تلاوت نے منع کئی دا شان اخرج الخلال خلال فی الجامع عن الشهری قال كانت الانصار اذا مات لهم الميت اختلفوا الى قبر يقرؤون له القرآن دا مدینی منوریان سواریان امام شہابی فرمائی دا غی دا طریقہ وا چکل و باغی کے ملے وشا نو مختلف ورزی بچی کم نے خلق قبر تطلل و دا قبر سر بی تلاوتو نکول پادر خانے کے دا خول رواج دے چھ دری شوارو دا خلق مقبری تجی و غلط تلاوت کئی لیا ندا بی دینان و غد بدعات دا غدی دا صحابہ کرامو دا مدینی منوری دا انصارو طریقہ وا امام شہابی ہوئی چی بدا سے عمل کرو چھ پا مقبرہ کے مختلف ورزی بطلل غلط بی تلاوتو نکول اگر ورد چھ ملے بوشو بیا بسباب مختلف ورزی بطلل دا تلاوتو نبی کول نقبر سر اور دا شان نبی علیہ السلام فرمائی وقرؤوا یاسین عند موتاکم فالامور تا یاسین تلاوت کئی نو امام قرطبی رحمت اللہ علیہ پر تذکرہ کے وائی چھ دا پا دا دفن پتیم کی دا چکم دے چکل مرشی دا ٹیم کی یا زن قدم پتیم کی ورستو دا دفننا پا ہر وقت دا حکم عام نے پکار دا چیز فالامور تا خلق دا صورت یاسین ختمنو کی اور صورت یاسین پسیولو لی دے متعلق روایات دیر دی خو وقت پر شر دے دا مخکن و تفصیل نکم دا یو حوالہ علامہ قرطبی دا تذکری دا شپگنیم سوکال مخکل کلشوی کتاب دے آگے ہم دا روایت ذکر کردے امام احمد رحمت اللہ علیہ و جری تراغے امامان دا اسکولی خلقو کی تا بچے حدیث نو رسید لے نچوشی تا بدعاتوی چاب اور تا حدیث بیان کرو اوے مانا امام احمد سے رسالورم مذہب امام دے آگے امام احمد سے مقبری تلالو گولی چی علوم قاری دے او قبر تی چی کم دے را سور بقری تلاوت شروع کر
امام احمد سے شاگرد ته وی هذا ان القراءه على القبر بدعه، قبر سره قران لوستل خو بدعت دي، دا مکوا علوم قاری د قران د تلاوت نه منع کړ. چې کله منع کړ نو په دې مجلس کې محمد ابن قدامه ناستو، محمد ابن قدامه المقدسي ولوی محدث دی ناستو. دیراغ امام احمد سے تو یا ابا عبدالله ما تقول في مبشر ابن اسماعیل، مبشر ابن اسماعیل د تسنگ مولا اختاریږي، هغه ورته ثقه نقدر لوی مولا دی. قال هل كتبت عنه شيئا، تا دا غنه شاګردی کړی د کوم حدیث دې یاد کړی یا لیکل دی؟ امام احمد سے ورته نعم زما استاد دی، ما ته حدیث لیکلی ډیر عمده مولا دی. قال اخبرني مبشر بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن علاء بن اللجلاج نبيه انه اوصى اذا دفن ان يقرا عند راسه بفاتحه البقره وخاتمتها. ویخا داستا استاد شتا ته حدیث لیکلی دی، هغه ما ته ویلی دی مبشر بن اسماعیل د عبدالرحمن نه روایت کوي، عبدالرحمن د خپل پلار صحابي علاء بن اللجلاج نه روایت کوي چې هغه دی بچی ته وصیت کړو چې زمور شم زما په قبر دا اول ولای. نو ته څنګه دې ته بدعت وای؟ استا عمده استاد دا حدیث ما ته بیان کړی دی. نو دی ورته وای فرجع الى الرجل فقل له يقرا، اے انسان په منډه منډه علوم قاری وغواړه، قبر ته ودرو بیا ته تلاوت شروع کړه. څومره نیکان خلک دي چې حدیث نو اورېدل منع کړ، او چې حدیث ورته پیش شوی ورشه اوس جل بیا به خلک وایي چې امام احمد ته خلک منع کړي. ګوره دا ناروا کار دی. ورشه لا جنازې خلک خواره نه دي، او علوم قاری وغواړه او درته په قبر باندې ودروه تلاوت دې شروع کړي. ما ته دا حدیث نو بیان شوی، اوس ما واورېدل حدیث. بهرحال دا یو څو خبرې مې عرض کړې، دا کوم روایت چې ما ذکر کړ دا الانصاف للماوردی هم ذکر کړی دی دویم جلد 555 صفحه کې، المبدع ذکر کړی دویم جلد 203 صفحه کې، مغرب ابن قدامه ذکر کړی دویم جلد 243 صفحه کې، التاج الاکلیل ذکر کړی دویم جلد 238 صفحه کې. دا روایت چې کوم دی په مستند حوالو باندې امام احمد ته ثابت چې یو ځل یو شخص منع کړ، واپس اجازه ورته ورکړي چې ورشه تلاوت وکړه. دې سره په منع کې هیڅ دلیل هم نشته دی. اخر کې دا دوه چټونه راغی جواب کوم. او قرآن عظیم شان د تلاوت متعلق دا موضوع چلل شو، او همیشه د قرآن عظیم شان د خاص سور او بلکې د ټول قرآن تلاوتونه کوي، او کومو پسین ثوابونه باخی قبر ته چې زی التم تلاوت کوي د قرآن عظیم شان د تلاوت نه منع چي کوي، بس پوه شي کې مولا لري کامل د سره شیطان دی. دا یو ځای پچټ کې وایي به ټوپۍ مونږ کول څه حیثیت لري. انسان چې وس کیږي او ټوپۍ نه په سر. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ مسجد نبوی ته راغی، یو شخص ټوپۍ نو په سر په مانځه ولاړو. هغه وخت کې بادشاہانو ته بغیر د پټکین او بغیر د ټوپۍ نه څوک نه شوتله. شریعت بادشاہانو چې ټوپۍ مسترلو ته به څوک ولید نو هغه به سزا ورکول او تکیدو به. عبد الله ابن عمر سے شخص توای د وخت بادشاہ ته تسرلو ته تلشي ناغه ورته وی چې نه هو تکیږي پدې وای را خدای تعالی د وخت د بادشاہ نوم درته کمزور ښکاریږي چې د وخت بادشاہ تسرلو ته نشیتله او خدای تعالی ته په سرلو باندې ممکن نګور بد یو غنلا مکروه یو غنلا فقهای کرام دغه استدلال کوي چې سرلو ته مونږه دا مکروه ده، او بیا لا چې دې ته باک نه غني ولا ګناه چې سپکه وګڼل دا به غټه ګناه جوړیږي. ګوره او غټه ګناه چې سپکه وګڼل باک دې پیونه کې چې زته خبره ده کوم مکنه رسول الله به شفاعتونه کوي کنه سپکه وګڼل کافر کیږي ور باندې. ګوره دې طریقې فکر استا اگر که ولا ګناه ده سرلو ته مونږ غټه ګناه نه ده، خدا ولا ګناه چې سپکه غني خپ جماعت کې ټوپۍ یا کار څه ګرځول شو ټوپۍ ته املا ماتي نو دا چې کوم دی بیا تاسو پټ ګورئ خپل عبادت او منستا نه پټ کتل دین ته چې کوم دی عظیم جرم دی، په دې وجه باندې بیا لوی ضرر دی. دا دین چې والا پچت کې سلیکی تر سحر جمع ولاړ وي نو دا وخت کې سنت کول جایز دي کنه دی. دا یو لوی اختلافي مسله ده او دا اوس نه اختلافي نه ده، په دې کې امامان او امام اختلاف کړی دی. دا یو حدیث بیان کم پاری تسلی وکي وخت کم دی. دو صحابه کرام مسجد نبوی ترالل، یو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ او بل عبد الله ابن عباس، او په یو روایت یو عبد الله ابن عباس بل عبد الله ابن مسعود، دواړه مفتین د صحابه کرامو چې مسجد ترانه وتل. نو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې رسول الله مبارک په جمع ولید نو سنت پرې خورل جمع ته راغې په جمع باندې ودرېد، او چې کله جمع خلاص شنو ناستو کله چې نور راوخته نو دا غینه بعد د چې کوم دی بیا سنت وکړل. او عبد الله بن مسعود سے باری برجی واغه برجی ته ودرېد او اولی سنت وکړل، بیا را رسول الله مبارک سره شریک شو نو دې جمع وکړه. نو صحابه کرامو نه مختلف عمل راغی، یو صحابي مبارک سنت پرې خدل جمع وکړه او سنت بیا د ورختو ورستو وکړه، او دویم صحابي مبارک اول سنت وکړل جمع تراغه.
نو دلته هر جانب ته بېدینه ویل دا ګمراهي ده. که څوک وایي چې چا سنت کول او جمع ته نه راته ګمراه دی یا بدعتي دی، نو دا صحابه کرامو ته د ګمراه نسبت دی. ګورې سړی پرې کافر کېږي، داسې به نه کوئ. او که چا داسې وي چې سنت یې پرېښودل جمع ته لاړو دا بدعتي دی، نو دا هم غلطه ده. دې کې هم صحابه کرام موجود دي. په خبره پوه شئ. البته زمونږ فقها داسې مسله چې لانجمنه راشي نو امام صاحب تا ته لاره ښایي. نو امام صاحب وایي که چېرته تا دویم رکعت ټینګولی شو، دویم رکعت، نو بیا سنت وکړه او جمع چې کوم دی نو رستو راشه. او که ستا دا ګمان چې ما نه دواړه رکعتونه ځي، نو بیا سنت پرېږده، جمع وکړه. او چې کله نور راوخته، د نور د راختو نه رستو چې کوم دی بیا خپل 2 رکعته سنت بیا راوګرځوه د غرمې د 12 بجو پورې. که د غرمې 12 پورې دې ونه ګرځول، بیا د هغې نه بعد نوره قضایي نه کېږي. دا د سهار د سنتو یو خصوصیت دی، بعضې فقهاو خاص کر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بیان کړی. درود شریف ولولئ.